خبر شاملو چې خیبر پښتونخوا حکومت په هدایت د تعلیم محکمې د نوي تعلیمي کال لپاره د صوبې زیاتره ضلعو کې 1115 سکولونه د ډبل شفت په فهرست کې شامل کړي دي. د تعلیم محکمې چارواکو مطابق حکومت تیر مالی کال کې د زیاتو طالب علمانو له وجې ماښام کې د دویم شفت شروع کولو منصوبه جوړه کړې وه. محکمې نوي تعلیمي کال کې د دویم شفت لپاره سکولونو کې د استادانو نامزدګي هم کړې چې ورسره به سهار شفت کې کارکوونکي استادان ماښام دویم شفت کې هم ذمهوارۍ ترسره کوي چې ورته به د دغې اضافي تنخواه ورکول شي. دې نه علاوه ځینې سکولونو کې به په کنټرکټ استادان هم بھرتي کولی شي. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د هلیکاپټر پریوتو پیښه کې د پاک فوج شهیدانو افسرانو ځوانانو لپاره دعا وکړې شوه. د اسمبلی د غونډې پر مهال پیپلز پارټۍ غړي نکت اورکزی د هلیکاپټر کې د پاک فوج افسرانو په شهادت د افسوس څرګندونه کولو سره ایوان کې د شهیدانو لوړ درجو لپاره د فاتحه خوانۍ خواست وکړو. په دې موقع MP عبدالسلام د ارواښاد د بخښنې لپاره اجتماعي فاتحه خواني وکړه. تېره ورځ بلوچستان لزبیلا ضلع کې فوجي هلیکاپټر پریوتو پیښه کې د کور کمانډر په شمول 6 فوجي اهلکار شهیدان شوي وو. د نون لیگ قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وفاقي حکومت غږ کړی چې د الیکشن کمیشن لخوا د ممنوعه فنډینګ مقدمې فیصله راتلو وروسته دی د تحریک انصاف چیرمین عمران خان خلاف کاروایي وکړي. لندن کې خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت نواز شریف ویلي چې نن ثابته شوه چې عمران خان تر ټولو لوی غل دی. هغه په عمران خان د منی لانډینګ تور لګولې او ویلي چې دې له وجې عمران خان د چیف الیکشن کمیشنر نه د استعفا غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت به تجارتي لانجې هوارولو لپاره کمرشل عدالت جوړوي. صوبایي اسمبلی د خیبر پښتونخوا تجارتي تنازعاتو بل 2022 منظور کړی. بل کې واضح شوی چې تاجرانو ترمنځ د 3 لک حقوقو نه یا زیاتو لانجې به اوس د تجارتي عدالت د لارې هوارولی شي. حکومتي اتحادیې او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د ملک په موجوده سیاسي بحران اندېښنې څرګند کړي او د ګرینډ ډایلاګ تجویز یې وړاندې کړی. خپل یو بیان کې آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي که چېرې د ملک موجوده سیاسي بحران د ګرینډ ډایلاګ د لارې حل نه کړی شو نو د سخت زیان اندېښنه ده. هغه دې لړ کې 2 تجویزونه وړاندې کړي او ویلي دي چې سیاست کې دروازې بندې نشي ساتلی. بنګلاديش کې چې حکومت او اپوزیشن په یو میز ناسته کولی شي نو پاکستان کې حکومت او اپوزیشن ولې مذاکرات نه کوي. نړیوال خبر شاملو چې چین د امریکایي ایوان نمائندگان سپیکر نینسی پلوسی د تایوان په دوره احتجاج کړي او د امریکایي سفیر یې طلب کړي. نینسی پلوسی 13 ورځ د چین له اړخه د سخت احتجاج باوجود تایوان ته رسیدلې وه. د وروسته به هغه د جنوبي کوریا او جاپان دوره کوي. بیجینګ 100 وارې خبرداري ورکړې چې د امریکایي سفیر د تایوان دوره د چین په کورنو معاملو کې لاسپهنه ده. د چین سرکاري میډیا مطابق چین نائب خارجه وزیر ویلي چې د امریکې په دې ګام بیجینګ خاموشه نشي پاتې کېدی. د لوبو خبر شاملو چې بھارت دریم T20 میچ کې کوربه ویسټ انډیز ته په 2 وکټو شکست ورکولو سره د 15 T20 میچونو سیریز کې د 2-1 برتري ترلاسه کړې.